ورونه دا یو واضح حقیقت دی چې د افغانستان ټول ولس او خصوصا امارت اسلامي افغانستان د میک سره په دغه ساحنه کې او په دغه درد کې چې کومه دو ډېر لوی کومک چې کومه دو کړی دی او میک او د زونینا چې کومه دو د یو حدیث مبارکه مزداق وګرځول چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دنیا ټول ولس د دنیا ټول مسلمانان دا حیثیت یو وجود لري په وجود کې په سر چې درد شي ټول وجود ورنه بارمه وي او په وجود کې چې په هر عضو به درد شي ټول وجود ورنه بارمه وي نو د افغانستان ولس د میک په درد باندې ځانونه دردمن کړه او د میک سره په دغه غم کې سخت شرکت وکړه او میک د الله جل جلاله نه دغه سول کې چې الله جل جلاله د افغانستان ولس عموما او امارت اسلامي افغانستان خصوصا د یو حدیث مبارکه مزداق وګرځوي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان فی عون العبد کان الله فی عونه څوک چې د یو مسلمان ورور په امداد کې دای کومک وکړي نو الله جل جلاله دغه سړي چې کومه د کومک کوي نرمیږه د ټول امارت اسلامي افغانستان د ملګرو نه چې کوم د ډېر شکرګزاري او د میک سره چې کوم د په دغام کې سخت شرکت کړی دی او ورسره په څنګ کې عام ولس خصوصا ګاونډی ولسوالۍ د میک سره په اولي ورځ باندې ډېر سخت تکلیفونه چې کومه د ګوللي دي حتی که دغه ولسوالۍ لکه نکه شوه د نکه د ولسوالۍ نه په ورځ باندې 15 خلک راغلي د زړک د ولسوالۍ نه ډېر بې انتها زیات خلک میک ته چې کوم درغله د ورګین بازار مکمل چې کومه د باند په ورځ باندې د برمل د ولسوالۍ دغه لمن نه سیف علي پیپلي قومینه چې کومه په ډېر کثیر تعداد باندې راغلي وي ځکه چې د میک د منطقه د میک ولس چې کومه د پاورز باندې مصیبت ډېر به حد زیات و خو لیکن د داسې د خلکو پرتاک سره د میک هغه مصیبت لږ الګ شه او نن د توس چې کومه د پرتاک سره یقینا د میک دغه مصیبت کنه مصیبت یقینا ډېر لوی دی ډېر چې کومه د غاټ دی خو داسې خلک لکه د توس چې میک تر درېمې یقینا د میک مصیبت الکوي نو الله جل جلاله د تاسو کومک وکي نو الله جل جلاله د تاسو په هر پل قدم باندې ډېر اجر نصیب کړي او میک د تاسو ډېر شکریا ادا کوي میسره شلکو له وخت تیر کړه همکاریم کړي آی په یو غم ټکی میسره وکړه شلکو له همکاري دی می یو طرف ته یا دی وسط همکاري بل طرف ته بیا ډېره ترې اضافه ولې په دا ملګري کې داسې نفر مو ول د چې 24 ساعته د ډوډۍ نه د خوړلې وچه ورشند والله چې په مینه د خپل غم خپل و چې مو به دی ول د زه به دی ته خفه شوم د تشته ته د منډه ته د ترړې ته د تکلیف ته د مصیبت ته بیا په څنګ کې هر چا مولوي صاحب منور یادوري وکړه د نږدې ولسوالۍ سخت همکارۍ د میک سره کړي دي د برمل په ولسوالۍ کې ټوله ولسوالۍ باند کړه د میش په غم کې وي والله 130 نفر راون وي په خوله کې توند وي پیاده راون وي خو د میک غم ورسره و د مسلمان غم ورسره و داسې د ورګونه داسې د بل ځینه دومره همکارۍ که د میک سره چې کړي دي په ژوند به میک ویرې نه کړي په ژوند به میک ورونه ګرځوي بیا خصوصا والي صاحب می خو ټول ورځ خبر وي چې دا حج ته تللی دی بیا دی د حج ستړي ماش ته نه کینوس خلک ته نه کینوس دا د میک غم و ورسره د میک درد و ورسره د میک مشکل وي ورسره بیا دا خلک چې میش تر درېمې روغ ورڅي ورسره کینی والله چې غم ادر میک نه خو ورکیږي نه خو نه لکړای دا تر ویان تاسو پرې ځکه چې دا فکرم ورسره سم دی فکرم ورسره خلوص دی نوستان دی ستړي ماشم دی ورسره نه هر چا چې د میک سره دا همکارۍ کړي دا کومکینه کړي الله تعالی دې دنیا او آخرت ښکلي کو الله تعالی دې غټ اجرونه ورکو په افغانستان کې د امارت اسلامي تر آخرت ورځې پرې قایم و دایم ولري داسې په نړۍ کې شوی نه دي که امارت اسلامي چې وکړو جهان ته ځون وشیو دنیا ته ځون وشیو داسې کومکینه دومره همکارۍ هیڅ شوی نه دي دا د میک په تصور کې نه و چې د میک سره به داسې کېږي د میک غریب خلک سره په یوه نره کې په یوه خوړه کې په یوه کنده کې پروته وي بیا به دا د میک اوز وروي بیا به دا په میک دومره رحمدله کېږي دومره برسي هیڅ د میک په تصور کې نه وه خو خدای دې غټ اجرونه ورکو په هر قدم وزینه ورکې چارچای ګیان سره وزیر سره سپیر سره پڅ مل سره ګډ کړي وي یغه خلک چې چا پال قدم یخوي تخت طرف ته یخوي یغه
دغه خال کې اپخې په جانات کا سترګې په جانات کا خله په جانات کا لوسینه په جانات کې میګه مرات اسلامي خور ده خدا د قران په چوکاټ کې سری خدا د قران د میګ د وړي کې په نصیب کې د بهرانه د ګوندونو لوسینه میګ نه وکوګه چار څک دغه زوی تر غلی وی یا پال قدم یې کا اخل خونه وړه د غم نه وسوته ستړي د غم نه وسوته خدای پاک ته مهرباني په وکه زیره داسې کې قدم علیه السلام مرازینا دا صبر کې کدا ایوب علیه السلام سلطان د یونس علیه السلام کې چې د موی په کې دا کې د وسوته سلطان د ابراهیم علیه السلام کې چې په ير کې د وسوته خدای پاک نور د محمد علیه السلام کې چار چا قدم یې خوي خو خدای پاک میخوان پړای میخو تعلیم نه دکړه کچا غبن وسره کړه وی دا دریا مور دا چې میخسرا کېږي یورپ الملل روغه هر شهر نه ټل کړه میخا خلر بډ کړه خدای پاک هدایت نکل یاره وتا وک بل ور روغه تلبونی امارات د غاصر ولګو پرې کانګال کړي میګي لاند لاغړ پرې کوي خلک ته هدایت وکي خدای دا میګي ملک نه ځخیره ما پوره هدایت نکل یاره وتا وک د خپل وطن مینادوري کې د خپل کلمې مینادوري کې خدای پاک فضل وکړي